عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك لأطعت خالقك الذي رباك. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه واي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل: ایا تاسو پوهیږئ چې نیستمن څوک دی؟ دوی ورته وویل: په موږ کې نیستمن هغه څوک دی چې درهم او دینار ونه لري. د صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: زما د امت نیستمن هغه څوک دی چې د قیامت په ورځ له قبول شویو منځونو، روژو او زکاتونو سره راشي، خو دې ته یې ښکنځلې کړې وي، په دې یې تور لګولی وي، د دې یې مال خوړلی وي، د دې یې وینې تویې کړې وي او دا یې وهلی وي، دې ته یې نیکي ورکړی شي او دې ته یې نیکي ورکړی شي، بیا که مخکې له دې چې پورونه یې ادا کړی شي، نیکي یې ختم شي، د هغوی ګناهونه راوړل کیږي او په ده اچول کیږي او بیا په اور کې وغورځول شي. د دې حدیث روایت مسلم کړی دی. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الكون لا يخفى على مولاك شيطان نفسك حاضر متأصل يمضي بك النار التي تصلاك جاهده بالتقوى وبالعلم الذي تسمو به حتى تنال مناك.